د هغه په راتګ سره د کورنۍ ټول غړي خفه کیږي، ځکه چې اخلاق یې اخلاق نه دي. نبوي ارشاد دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي اتقوا الله فی النساء فانهن عوان عندکم. پیغمبر علیه السلام فرمایي د ښځو په اړه له الله تعالی نه وویریږئ، ځکه چې هغوی ستاسې مرستیالانې دي. همداشان په بل روایت کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي فاستوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم. د ښځو په اړه له مانه د خیر خبرې واخلئ، ځکه چې هغوی ستاسې مرستیالانې دي، ستاسو مددګارانې دي. دغه راز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسې کې هغه څوک ډیر ښه دی چې هغه له خپلې ښځې سره ښه وي، او زه تر تاسې زیات له خپلو میرمنو سره ښه یم. نو تر ټولو نیکمرغه کور هغه کور دی چې په مینه، محبت او په تقوا ودان وي. الله رب العزت په دې لړ کې فرمایي افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. نو ستاسې څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د الله تعالی په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه ایښی وي، یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمره په کاواکه لغم خوړلي غاړه ودرولې وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ اور کې وغورځېږي. الله تعالی داسې ظالمانو ته هیڅ کله لار نه ښیي. همداشان د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځه له کږې پښتۍ نه جوړه د پام چې ماته یې نه کړي. نو ځکه الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي اتقوا الله فی النساء فانهن عوان عندکم. نیکمرغه ټولنه له نیکمرغې کورنۍ څخه رامنځته کیږي، او نیکمرغه کورنۍ ښځې جوړوي. له دې امله د کورنۍ، ټولنې او دولت په جوړولو کې د ښځې رول بیخي ثابت او پیاوړی دی. نو تر ټولو ښه او مینهوړی ملاقات هغه دی چې کله ښځه